چې د قیامته به له زه سترګې تورومه او د قیامته به ورکوټې چغې بوه ورېږه چې دا لکۍ وله تازه کړم چې دا تا له څوک مړاوې کوي دا لکۍ نو نظر دې نه لګي بیبي سترګې کې دې راله داسې داسې کړو بیبي دغه د سترګې دې راله تور کړې ما دا سر به دې م راغول کړی وې او زه به هغه ځای کې د مرګري نه موټرسایکل واخلم هغه د حاجي هغه خور چې مړه وه زه به د هغې مبارکۍ له لاسه شاباش مبارکۍ لا لاس نیوکه لکه یادوي مبارکي ونه وی چاته او ګډې وډې وې یا بچي دا سترګه مې داسې رپېږي ډېر وخت وشو هغه ماما دې رانغی الله دې اډوره غبرګ نه کي ښه په جق کې بیبي ولې چې درته ویلي دي خو چې راشي زما ړه باغ باډۍ چې زما غرور دی نور زما څوک دي په دې کلي او بیبي چې راشي او زه ناست یم نو زما په دې زړه سم ټوپونه وي بیبي ښه په جق نو ولې تا ته ویلي چې دې ګوره د ماما سره ځان خوب که څوک یې وانه وړي زما وڅه ایڅه کېږي پټی مې وڅه کېږي او دا مامې چې دې ده دا وڅه موږ ورانۍ ځکه چې سبا له ایڅه ونه غواړي زه ورسره نه خوږېږم ستا ورسره ایسه کېږي زما نه خو داسې لار راته داسې دیوال یې راته ساس کړی دی بیبي کوم زما پې لږ شانتې وس رسېدی تا به لیدلی وې بیا ښه ما دې دا پوستکی ایستو د بوسو مېړه کوي او شوتل کې مې ودرو الله نو هسې دې سترګې شنې نه دي قمقله مې زما ورڅه ایڅه کېږي خو دا ایڅه به بیا چاته پاتې کېږي زما خو به 2 ورځې اله ورې بس راورته وه به دغه بېلچې پسې راوړه ډزه ډزه خلی شه راځه ارور مې راغې دا دی الله السلام علیکم خورې وعلیکم سلام هر کله راشي وروره هر کله دا ګوره لاس ورکه نی ورکومه ورکه لاس تا خو بیا دا دام لاس ورکوي دا دې ما ماما دې ما د خدای مسلمانه ماما دې ما او زه ستاسو یم په دې مې پوهېږه ده زه ستاسو یم ده ته زما خورې زه ستا ډوقره یم نه ده دا یم څونه ډېره موده پس رام دا خور مې یاده شوې وه او کنه ما خو سترګې راوتې وروره چېرته وې ما خو ویل کېدې مړې وغه هغه بلې ما ته نه دي ویلي ته خدای مسلمانې کراچۍ ته تلو ما نو بیا ولې راتلې ته وګوره کراچۍ ته ولې تلې څه پسې مزدورۍ نه تلو ما نو څه خواري مزدوري مې کوله نو روپۍ هم نه ده راوړې بیبي الله وروره خدای پاک دې دا نیستي ختمه که الله دې ورې خرې که او خدای دې وغوړوه چې دا نیستي دې ختمه شي زما ورور کراچۍ ته پسې ورک او ما ته دوا کوه چې زه پولې خرڅوم ده ته داسې دواګانې دی چې د ملک باچا دی کو د خدای مسلمانه ستا مور ده او زما خور ده نو زما نه زیاتې دواګانې خو تا ته کوي ما خو خپلې دواګانې ونه لیدلې بس صرف تا ته یې کوي داسې کار دی ورور ته خو په مخامخ دوا کومه تا ته خو یې پشي چا په توره شپه راپاڅم او دواګانې درته کومه خو تا ما ته مخامخ دوا وکړه که نه بیبي نو زما به بس په دا په دې غاړه کې به مې سیری و به دا خلک به تاویږي او ډنګ 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 واده به میز ته راسا شي مخامخ ستا مطلب څه دواګانې دی؟ نه قبلېږي ستا مطلب څه ته ما ته صرف ده زما دا مطلب دی دا څنګه چې راکره بند شوی وي نه راتللې که نه دا خېټې میله غوړې شوي او چې بیا ما بېګا خوب کې مې لیدلی قراقن ماما دا ما بېګا خوب کې مسلمانه څنګه دې لیدلي ما زه وږی کېدلم ما ویل چې قراقن ماما به سبا بیا راځي او دقه دی چې رالي پسې شاباس ټول په خېټه کې پراته دي 1 روپۍ ګټه ماما خورۍ رانه وړه او په خوراک کې پراته یې په خوبونو کې وږي وږي کېږي ته غم مه کوه وایم دا زه چې غلی یم خاموشه یم کمزورې نه یم دا مې خاطر ګورې رقیبه د جانان کړی دی او امید د ربه کوم تا نه به مې خو هم ګورې زړه صبر شي داسې یو تعویض مې په مولا باندې په ځان کړی ته به یاد وساتې نه مړه دې مولا له به ستا په ځای زه پیسې ورکړم خو ته دلته مه راځه بس ما ته اوس پته ولګېده وروره چې ته ناکامه ولې ته شاعر شوی د شاعر سړي ته ما ته ښه ورځ وښایه دا شی شروع نه کړي ګورې نه بیبي دا څه شاعر دی نه خو فرمان کسکر ښکلي شعرونه وایي هغه خو په دیوال خوږي را خوږي د هغه په څه شعري او دا په روانه لار باندې خوږي را د خوږي خدای مسلمانه 3 میاشتې مې په کراچۍ کې تېرې کړې دونه خبرې مې ونه کړې لکه تا سره یې څونه ودرتېږم نو مه راځه که نه تا ته خو زه یم چې من کره مه راځه او دقه شانتې راځي یا خورې یا خورې
مکه مل دې که دا څه کوې ولې به نه راځي بله خبره دته نشته بله خبره دته نشته مه راځه قرآن ماما دا ستا د لاسه بس موږ کله نور به راځو دا دې وایي که نه دا دې وایي که نه ځه که نه وایي دې که نه لکه ورک شه مازغه دې راله خراب کړه زما رور نه دی دشمن درته ښکاري ور مې ورپسې بند کړه ښه دې وکړه کښېنه روره کښېنه پورې دا دوه درې میاشتې تا د سره څنګه یوازې تېرې کړې دقه چې په غویمو لکه سړی چې سخی پېزواني کوي نه داسې کار کومه خورې دې بره کلي کې یو ملا دی هغه باندې یو تعویض دله کومه ښه بالکل یې وله وکړه ګډه تې جوړه کړه ګډه او د چې کار وکړه د دې کلي جنکو ته ووایه چې بار څاګوله او خشاکونه مه راوځئ هغوی لیونی کړه چې ویني راشي وایي ماله ښځه راشه خو تودېږي تا به زه په لوټه باندې ولمه خاو دا د خدای راوباسي ستا نظر زما تو ای بچې ماما دې راغې که نه اوس پرته زه قدوخ یم ښه ته زما ته ماته برم نشي کتلی اوس کو در وتلم بس د مشرۍ خاطر دی ختم ښه په جغ کې دا تا وران کړی وروره تا وران کړی چې ورکوټه ما به درته موقع وایکه ما به درته ویل چې ویښه ډباوې عقل ورته وښایې خو تا ویل زما یو خوری دی او مینه به دې ورڅه کوله مینه خو ورانۍ سمې کړو خورې خورو داسې کار وکړه چې خورې ترخه چې په هغه 400 وانه راځه زه د جیب وله پخه نه کې ګوره ښه کو دې ونه پخه کړه بېبې ګوره بیا پخه نه وي ستا د کس دی وله پخومه او ورور مې دی ځان څه پورې پخه کړه چیر ډېرې روره سړه ډوډۍ ورڅه غوړه کړم او که نه د خدای مسلمان یو شیدرې انډم خو دې راباندې وخوړه ولې نه ډېرې خو ګوره مې کو کوټنۍ کې بیا چا نه ایسکلي براقر ماما چاو کې به د شګه چو غلی شه غلی شه د خدای مسلمان ستا دې کور ته خو چې زه راځم داسې سپک شو لکه زما دا بوټي څونه سپک دی ته دقه شان شعري ښه ته تو مخکې نه هم دقه سپک وې او اوس هم سپک یې ما خو د دې مور نه خلاصو خو لږه دا اول له کوم ځای یو څو غوځاروه خبره ده کومه براقر ماما زه خو تلم او تا نه مې بسکټ راوړل اوس خو دله نه راوړم بسکټ مه وړه کښېنه نه کېدم یو ځای کښېنه نه کېدم بس 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 خواشه بس تا سره د ما خچي ده ښه د ښځې که زه روره نه غري غاړې له راځه چې وڅښه حد بلم دا زه که نه زه که نه یاره قراقر ماما قسم په خدای چې ته ژوندی که نه زما دا واده په قیامت کې هم نه کېږي الله سره خلاص که ما سره دوکه وکړه زه به دې مسوحه شم بابا چغې ما ګینه سره له ما ته وګورې بیا ته ما ته ووایه که نه چې زما خاوند خو هغه زلوبې هغه پیاز کړ همپاقه ورځ خور کره تللی نن مې درې مرض ده چې کور ته نه یې راغلی دا څنګه ساختونه تعویضونه یې راکړي داسې وې وایي بي داسې وې دا تا مال الټه ساختونه راکړو خی تقدیره خفه کېږم خورې خفه کېږم ستا نه وړاندې یوه زنانه راغلې وه د هغې خاوند د کور نه نه ووتېدو ساختونه تعویضونه ما هغې له کړو هغه مې تا له په غلطۍ کې در کړي دي جوا سره خبرې که نه ښځې ته خو ګوره که نه نو دغه هغه نه وه راغلې زه راغلی وم ما خو د مهربانګۍ ساختونه کوله تا ما له الټه راکړه د هغې نه به له ښه ساختونه تعویضونه در کړم هېڅ غم مه کوه ښه ویم 1 روپۍ هم راله نوره نه در کوم چې زما کار نه شوې ځان پرې که نو زما بیا خبره بیا واوره اورم او په کلاو غوږونه واوره کلاو غوږونه په ایماندارۍ چې بیا به درله الټه تعویضونه در کړمه په ایماندارۍ چې دا پوځ را ټټوله له مات کړه که زما کار ونه شو غوزار مه کوه زنانې داسې ساختونه څه کې دا پیره بدل له بیا یو شي در کړمه قسم په خدای که نه چې خاوند به دې له کوره بار کې هغه به را دننه کېږي ته بیا بار کې هغه به را دننه کېږي او بیا وینې الله دې قدرمن که خو ګورې دا راته ویمه چې دې دله صحیح کار وکړي داسې کار به درله وکړم چې له حد نه به باري تا وایه داسې دي دا چې کله خاوند دې په کوڅه راننوځي د دې نه معمولي ترمکیا بس راغه به بار ته نه کېږي هم تا سره به ناستي
وای الله دې قدرمن کا دا غار جوړتا په دې خوره باندې جوړ کړی دی بل دا خوره ورکه ګوره زیاتې خبرې مه کوه که نه بیا به کار نه کوي بی بیم د ما مقصد داری دا ویزګر بابا چې دا خاوند زما په خلو پړل شي ویمه کور کې نه چی شته نه چینی شته نه غوړي شته نه اوړه شته ویمه لکه سارو خپل سپېمې سټم ناسته یم او چې څه ګټي هغه چنجنې خور کرے وړي ویم چې دا ارس ما کر را چلی ستا ارس په ما ویم یو جوړه سپلې او یو جوړه جامې برله خشته واله مخکولې به پکې ښکاري هېڅ غم مه کوه خورې ته به ورته وایې چې د کور سودا برابر ده هغه به دا ګیډي را په سر کړي او را چلی به خپله کې د غوړي او شکرې ویمې انشاءالله د بېنظیر پیسې چې مې دې میاشت کې روځي که نه تا به پکې زه خوشحاله ساتمه ایله به یې دا رنګ ښه شي او ناستې په دې غار کې دې غار کې څه کې داسې وګرځه وګرځه او په انډۍ کې زمونږ خپل دی هلته به دې بوځم تاویزونو او ساختونو مزې به ته وګورې دلته څه کې یا خورې زه به د بېنظیر پیسو ته انتظار کوم له دې نه وړاندې نه کېږي دا پیسې نو زه خو بینک کې منیجره نه یم زما هغې ته هم کتن دي هغه تور چیلي وای تور چیلې خو به درله راولم خو د ما پړه لیکلې دی تور چیلې به راولم خفه کېږم قربان شم ښځه خورې ځه قدرمن حق الله حق ځکه غیر تور چیلې مو شو او د بېنظیر پیسې مو شوې وای ولې خدای دې تپو برباد کړه سترګې دې واړه الو وروڼه شابه کې دې مرمه خیر دې اوس به ټیک شي وروڼه وروڼه کنه شابه اوبه نشته اوبه ختمې شوي دي بیا همدا دې لوښ کې خاوره جمع شوې وه بیا همدا مې بار غورځوله بار دې غورځوله دې خوا ته روزه بیا هم خفه بیا هم روزه کنه خدای دې تپو برباد کړه دا خلک جارو کوي کنه خیر دې خفه کېږم مخ دې مخړ دې خورم خړه ده خفه نه شي خیر دې اوسه پورې کار نه کړو چې هغه یو کار زه کړو هغه ماله د سترګې ډکې کړې دننه شه شه بچی وروړه دروړمه خدایا ډېر راغلی چې اوس دا هم ټیک دی دا اوس په دې کې څه شی دی اوس ما ته خو پته نه لګي او دا هم عجیبه شان کار دی نو اخی ټک خو یې ناره کو بل یې مو کو السلام علیکم مړه زه سلام ته وزګار یم نو چې اوس درته څه وایم نو بیا چې خلک بل څه مطلب اخلي مړه نو مسلماني خو په تا کې نشته ما د باندې سلام واچو او ته راځې دا د غوسه شوې زه دا تپوس کوم چې مسله څه ده مسله ده چې ګیرې نیولې دی دا څنګه نیولې څنګه نیولې داسې نیولې ګیرې نیولې دی اوس نه وځي او دا شنې خولې را باندې راماتې دي او نه ځي زه به سره لږه ښېګړه وکړم د کلیمې رور مې زه به لږ وګورم ها او ته څوک یې زه زما نوم نادان دی پوه شوې که نه دا څه کې مړه دې ځای نه قلار شه د دې ځای مسله د ګیرې نیولې ګیر دا ګیر دی کو دا کلچ دی ته دې ته وګوره کلچ او ګیر کې فرق هم نشي کولی نه پوهېږې که نه د دې ټول سیسټم د دې ځای نه شروع کېږي وبه ګورو دا خو دا شیړه نو خو زه به یې دلته ټیک کوم نه څه ته خو نیغېږې اوس به ته دې باندې پرېږدمه ته کښېنه زه ته مسالې ښیم پکې ګوره ها لکه ماتې نو دا اوس تا عجیبه کار دوراله اوس پکې نور کارونه سیوا کې که نه مړه روکې زه یم بس ته پاسه به زه به ورسره په مزه راکاږم ته ما ته دې ووایه چې ته چېرته تللی زما هلته ترور مړه وه د هغې مبارکۍ له تللی وو دېوال یې سینې ده کړې په بېلمازه دې جنازه هم کړې ده او دې سره راختلي دې ته په اودس کې ورخېږي ما تا ته څه ویل زه مبارکۍ له تللی وم هلته ترور مې مړه وه او ما ته زه چې کله د کور نه راوځم که نه نو بس ما ته مې مور بس خیري وکړي نو بس زه چې کور ته ځم نو خامخا بس څه په مصیبت کې ګیرېږم خدای دې نش نابود کا په ګډو وډو سره او تا واده کړی تا کړی ما کړي دي خو ایسته مې بلاک نه مړه څنګه بلاک کو بس شور مه کوه د دې خو درته نه ویم او خو ته ماته ووایې که نه چې زه به تا سره دا ښېګړه وکړم که نه پوه شې هندو د خپل یار لپاره غټه غوښه خوړې ده او یار هغه دی چې په سخته کې په کار راشي نو بس زه چې ځو زه در روانومه او راځه نه واده دا خبر را باندې ښه ولګېده زما یو ماما زما واده ته نه پرېږدي خو دې هغه ماما ته
تبو برباد ستا په شان زما ماما د خیري به ورته نه کې ښه نو تا سره بد کېږو په تا خبره کېږم ته راځه تا ته زه ښېګړه کوم ښه ده دا څنګه ښېګړه ده په خپله ورته وختل یو نو بس ټینګ کې که نه زه به یې ټوټ کړم په جهازونه ورته بیا نه کې ګورې ته به نه هلکه ته خو ډېر نیغ نیغ کېږي نه دې پېژنم او نه دې جنم اوس به د مخ دا شیونه نه دي دا دې ته څه وایي جامې دا به د دې سایډ ته راواړوم او بیا به خلکو ته وایي توبه خدای توبه جامې را له دې خوا راړولې خدای زما دې توبه بچې زه له باندې خفه شومه د خو خلک نه یې دغه کلي وایي زما هسې بدې شي د مانا هندو ورته د ځانه نه جوړی خو به زه سره ښېګړی یم دا کومه چې د کلمې رور مې تاسو زه موټرسایکل بوتلی شم کوره به بوتلی شم سم خالقي ښه ما ته به بیا ملګرتیا هم کوو ګورې دا هم درته وایم ښه نو بس ټیک ده که ستا د علامینو ملګرتیا خو ډېره لرې خبره ده تاسو بس دوا سلامه مو نو نه ته خو هم سم د مزغور امبې ټرته خبرې به ما سره په مزه کې چې زما او ستا ملګرتیا ساده دا خبره سره زه که اوږدومه له زړه سره چې ډېر خوږ را باندې لګېږي راته سم مردار خوند یې وکړو بس دا به د هغه جنازې کې چې صابون خوړلي د ستا دې تندي باندې ستا جیکه وها جیکه وها مړه زه دې ستړی کړم لږ په مزه ده بس ښه په جق کې دې را لړه و شین بس کوشه ته ما د کوم ځای پورې بوځې ویلا چې تا د کوره پورې به دې بوځم نو بس زمونږ دغه کور دی بس راورسېدم نه چې ما ستاسو دروازه نه لیدلې زه خو دا موټرسایکل تا ته داسې نه نو دغه زمونږ دروازه ده که د ښکاري نه په غبرګو باندې کوڼ شي ټول لون یا د خدای دې تباه کړه هغه کور ما ته معلوم خو لا نه دي دا خو لار ګلې ورته ورغلې ورته تاوېږم نو زما مور دومره قارنده که ده بیا به دې ووښي ښه زه به ورسره اول خبره وکړم یم دا زما ملګری دی او سم ښه سړی دی بیا به ته سبا لره نه زه به بیبي سره اوس ملاوېږم ستا بیبي سره او داجي څه شو زما داجي مړ شي داجي شو او زما داجي شته بیبي نو ویسه که مارچه راسه لګېږه نه بس نه زه به تا خپل داجي سره ملاوم ښه خو زه تا ته اوس موټرسایکل بوځم نو بیا به تا داجي سره ملاو کړم ښه ځه بس راځه بس ځیکه وخه خو هلته به ګورې دا څنګه خبرې چې دلته کې که نه پړته دا به هلته د بیبي مخکې نه که ګورې د بیبي د درګ پیشل دی کوچي شي د هغې بیماره ده نو بس ټیک ده که نه که ستا بیبي د دماغ ورېډو که نه که روان رېډو شوی وته که هغه شوی نو بیا به زما نه ګیزه نه کوي خدا بس وزم ته اوس دیکه وخه نه نیو دیګم دیګه وخه شم دا خو راته پلار شو مړه دیګه وخه شم السلام علیکم وعلیکم سلام لکه دې ورشه پورا خلاص دې ورشه السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام د خدای مسلمانه ما ته आवाज کوي چې بوتل اوس ګوره برابر یم تل برېدا وته خبره زما واوره ولې روره تا چې کوم دې کراچۍ نه بخیر راځي د کراچۍ نه په خیر راځي چې کراچۍ نه بخیر راځي روره تا بس کاته جمع شوی دا لکه د خدای مسلمانه دا د سکه تروره زوی د سکاته خورې به دراتلو او ستا نوم د اغستو ستا په کاته کې بیډه به سیګریټ لو یا لکه د خدای مسلمانه او ته سرګټم شروع کړل بس هغه ته پوښتې ته وکړه خدای دې په پودرم راوړي خدای دې په آیسوم راوړي و درې میاشتې مې کراچۍ کې تېرې کړې نو دا وګوره که نه نشې شروع کړې هغه ستاسو کار دی خو کاته در پسې جمع شوې ده او د ستا خدای مسلمانه دې ذمهوار زه نه یم د ګریوان نه نیسو په زوره دې نه واله ښه وره ځان دې که عجیبه خلک دي چې ما ماینره کې خورۍ نه به ولوالو راشه خو تودېږي ما خو پاسپان غوښتې کم خوا تښتې ما ته بیبي وویل قراقور ماما سره به نورې خبرې نه کوې یاره ویم هغه بیبي دې په شلق را ګزار کا د خدای مسلمان ته صرف ما په دې پیږه که نه او واخد دکاندار نه تا زما په کاته کې سرګټ راغشي تا سرګټ شروع کړي دي نه ته زما د خولې بیګه نه خوږه د خولې نه دې ظالمه د مردارې بین خېږي پته نه لګي چې آرام دې پې خورلي دي د سړي بچي خو نه که نه خبره وره قراقور ماما ماله به نور ګزارونه نه راکوې ښه زه سګرټ نه څکم ما به دې ځان له چینګمان راغېستل او پینټ اګولې او چپس به به ترې راغېستل نو ته ځان ته مړه سړی وې نه زه خو لا ماشوم یم ماشومې ته خو دې مړه دې خولې ته وګوره او دې کارونو ته دې ګوره چې ځان ته سړی وې نو ځان کې غیرت او پښتو پیدا کړه په خپله باندې ځان له اثراله زما په کاته کې مه راله ستا په کاته کې قراقور ماما یو خبره ده داسې خبره ده که نه چې سړی ډېر قرضدار شي که نه نو هغه سره بیا دوه اپشن وي نو پیل اپشن دی که نه چې یا به دنیا پرېږدي او دویم اپشن دی که نه چې یا به ملک پرېږدي او پیله چې کوم دی نو زما سره خو ملک خو زه ځکه نشم پرېښودی که نه
چې ما سره پاسپورټ نشته او د موټرسایکل په کاغذ باندې څوک ملک نشي پرېښودی او دویمه دنیا خو دله نه پرېږدم ولې چې زه خو لا ځوان یم